د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په ګډون د قضا کتابتون پرانیست غونډه وشوه. د کابل، غزني او بلخ ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 3287 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 670 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 362 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت د حقوقو امریت په 2 اونیو کې 80 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت 6 امریتونو په یوه میاشت کې 1416 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب د یوه پلاوي په مشرۍ زابل ولایت ته سفر وکړ. د کابل ولایت مرافعه د نشه یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه او اختصاصي محاکمو په یوه میاشت کې 478 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 80 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 41 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت د مرافعه محکمې رئیس د ماتحت محاکمو له مسؤلینو او منصوبینو سره د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی سپارښتنې شریکې کړې. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 70 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 30 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 802 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 458 وثیقې هم اجرا کړي دي. او بغلان ولایت کې پر 2 مجرمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو.